ملګرو جنگ ازادي د هندستان د تاریخ یو اهم موړ دی. دغه جنگ ازادي چې په د هغې په نتیجه کې په هندستان کې د مسلمانانو حکومت ختم شو او د انګریز حکومت شروع شو. انګریزان جنگ ازادي ته غدر یا بغاوت وایي او موږ ورته مسلمانانو یا هندوانو انډین سیکندي هغې ورته جنگ ازادي وایي. اول د دې جنگ ازادي نقطه آغاز څه و؟ نو نقطه آغاز یې دا و چې په دغه زمانه کې وایي انګریزانو د خپل طرف نه یو رایفل یو ټوپک انټروډیوس کو دلته هندوستان ته یې راوړو او هغه چې خپلو سپایانو له ورکړه. په سپایانو کې هم مسلمانانو مو هندوانو مو د ایست انډیا کمپنۍ چې کوم فوج و نو چې هغې ته یې کله دغه رایفل ورکړو نو په هغې کې ویلی شي چې د خنزیر او د غوا د دوی غوښه یا وازده لګېدلې وه. اوس د اسلام مطابق خنزیر حرام دی او د هندو امت مطابق ګای چې کومه ده غوا نه هغه مقدس حیثیت ورته حاصل دی. نو مسلمانانو هندوانو دواړو د دغې رایفل د دغې بندوقو د استعمال نه انکار وکړو. چې کله د دې نه انکار وکړو نو د دې وجې نه دغه دا چې کوم باغیان چې چا انکار وکړو دوی یو فورس جوړ کړو او په دلي کې راجمع شو. چې دوی کله په دلي کې راجمع شو نو هغه وړوکې غونډه کې مغل لښکر چې کوم د هغه بهادر شاه ظفر فوج چې د هغې حکومت صرف تر دلي پورې بلکې ډېر مورخین وایي چې د هغې حکومت صرف تر لال قلعې پورې هغوی ورسره رایوځای شو. نو چې هغوی ورسره رایوځای شو نو اوس خامخا دوی له خو په دغه وخت کې یو لیډر پکار و یو سپهسالار پکار و که نه. نو دوی پر خپلو سپایانو کې د انګریز د ایست انډیا کمپنۍ د لښکر یو صوبېدار جنرال بخت خان چې دی نو هغې خپل کمانډر جوړ کړو. نو دې جنرال نو دا د جنرال نوم د ده سره دی نه پس لګېدلی دی چې کله دی ایز ا کمانډر په دې جنګ ازادي کې د جنګ وکړو. نو دغه جنرال بخت خان پښتون او د روهیلکنډ په پښتنو کې و. د یو داسې خاندان یو معزز خاندان سره تعلق لرو چې د مور چې وه نه هغه د ریاست اود پرنسز وه شهزاده وه. نو په دغه جنګ ازادۍ کې چې کله بهادر شاه ظفر دا ټول خلک رایوځای شو نو بهادر شاه ظفر د جنرال بخت خان خپل محل ته راوولو او د سره ملاقات وکړو او دله بیا هغه هم چې کوم دی نه دغه ورکړو چې او ته سپهسالار یې د کمانډر یې ته به لیډ کې نو د بادشاه له طرف نه ورته هم دغه اعزاز او دغه عهده میلاو شوه. اوس چې دغه میلاو شوه نو جنرال بخت خان ته مخامخ اوسه درې غټ چیلنجز وو. لومبی غټ چیلنج خو دا و چې د بهادر شاه ظفر حکومت خو صرف تر لال قلعې یا دلي پورې نو پیسې خو نه وي. نو چې پیسې کله نه وي نو دوی چې اوس زه جنګ کوم او کله جنګ اوږدېږي نو پیسې به کوم ځای نه راځي. دویم دا چې چار چاپېره د دلي نه چار چاپېره د انګریزانو حکومت دی دلي په منځ کې نو سپلای به موږ ته څنګه کېږي که هغه اصلحې سپلای ده که د فوډ سپلای ده که د نور داسې پکار سیزونه سپلای نه هغه موږ ته څنګه کېږي. او دریم نمبر دا چې په دلي کې چار چاپېره د انګریزانو ایجنټانو او هغه ایجنټانو د بهادر شاه ظفر یعنې د بادشاه چار چاپېره وو چې هغوی به بادشاه ته بیا وایي چې انګریزانو سره جنګ نه کېږي د انګریزانو سره جنګ مه کوه او هتیار وغورځو نو ته به بچ شي که هتیار دې ونه غورځول نو مړ به دي کي خاندان به دله ختم کي. نو دغه چې کوم ایجنټانو نو دا هم جنرال بخت خان ته یو مسله وه. په دې حالت کې هم دوی جنګ وکړو او جنګ یې وکړو خبرداری سره یې وکړو څه خلک پکې شهیدان هم شو. خو جنګ دغه چې دا کوم درې چیلنجز وو د دې د وجې نه خامخا به هم دوی راګېرېدل. انګریزانو لویه محاصره وکړه او بیا یو ورځ دلي ته ردن نشو. چې کله دلي ته ردن نشو نو په دا وخت کې بهادر شاه ظفر بیا هتیار وغورځول. نو دې ځای کې دا خبره چې دی نه د تاریخ کتابونو لیکلې ده چې بهادر شاه ظفر کله هم هتیار غورځول نو هغه په دغه وخت کې د خپل مقرر شده کمانډر جنرال بخت خان سره مشوره نه وکړې او جنرال بخت خان د هتیار د غورځولو سخت خلاف و. د وی چې د اخره پورې جنګ پکار دی. نو د دې نه پس بیا د ګډ لک دا و خوش قسمتي دا وه چې انګریز دلي ته داخل شو چې کوم باغیان یې ونیول نو هغې خو پنځي کړل څوک یې د توپو خولو سره وتړل او ویې خو په دغه وخت کې جنرال بخت خان خوش قسمتي دا وه چې دی په سیف د دلي نه ووتو او د هغې نه پس بیا دی چېرته لاړو د ده څه وشو نو د تاریخ کتابونه د دې باره کې خاموشه دي. یو دوه پرسپشنز شته. یو طرف تر مورخونو پوینټ اف ویو دا دی چې هغوی وایي چې دی بیا نیپال ته تللی او نیپال کې 2 کاله پس په خپل مرګ باندې مړ شوی. بل طرف ته خلک وایي نه چې د پښتونو د پښتنو علاقې ته راغلی او په هغه زمانه کې چې د انګریزانو د ریاست سلطنت نه بهر د ریاست سوات کوم چې یوسفزو ریاست او اوس د هغې بادشاه د سیدو بابا جوړ شوی و. نو هغه د سیدو بابا ریاست ته دی راغی بونیر کې وخت تېر کړی دی او بیا د هغې نه پس چې کله مړ شوی دی دا خدای ته پته ده چې هغه پته نشته. اوس دې کې کومه یو خبره ټیک ده دا نو الله به علم کې ده. تر دې پورې د جنرال بخت خان سټوري ده د بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.